کونړ کې د پاکستان تیاره غورځېدلې که افغان ځواکونو ویشتلې څه ویل شوي او حقیقت څه ده؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ سرګر الوتکه غورځېدلې چې په اړه یې بېلابېل راپورونه ورکول کیږي. د یو راپور پر اساس نن سهار د پاکستان یوه سرګر الوتکه د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ پشت سیمه کې د افغانستان حریم ته را داخله شوې وه چې د ډیورنډ پر کرښې څخه 1 کیلومتر دېخوا د افغانستان په خاوره کې سقوط شوې ده او داسې هم ویل کیږي چې دغه الوتکه چې د افغانستان حریم ته داخله شوې وه افغان ځواکونو ویشتلې او غورځولې ده او وروسته پاکستاني پوځیانو د لښکرې طیبه په مرسته د غورځېدلې الوتکې لټون پیل کړی و چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي او نښته رامنځته شوې. خو تر اوسه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته کې دا وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. دویم راپور بیا په دې ډول ورکړل شوی چې دغه الوتکه چې د افغانستان حریم ته داخله شوې وه په خپله سقوط شوې او دا چې دا سیمه لرې وه او د افغان ځواکونو لاسرسی ورته نه و. پاکستاني پوځیان راوښتي او خپله لوېدلې الوتکه یې بېرته وړې. د یادولو وړ ده چې د دغې پیښې په اړه په رسمي ډول د افغانستان او پاکستان حکومتونو لاسته نه دي ویلي، خو وخت نا وخت پاکستاني الوتکې د افغانستان خاورې ته راوړي او دغه راز په صفري نقطه کې هم بېلابېلې نښتې رامنځته کیږي چې بیا پاکستاني لوری د افغان ځواکونو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ کیږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.